د یو نمبر ډیټا موږ څنګه راایستلی شو چې دا د چا په نوم دی د چا په شناختي کارت دی او د کوم ځای کې دی ډېر په اسانه راایستی شي طریقه درته ښیم خو ویډیو د اخره پورې وګورئ څه ځای درنه میس نشي بیا به وایي چې دا خو نه کیږي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم څنګه موږ د یو نمبر ډیټا راایستی شو چې دا نمبر د چا په نوم دی چا راایستی دی ځان له په کوم شناختي کارت باندې راوړي تاسو ته به شناختي کارت نمبر هم ښایي دې سره سره تاسو ته به دا هم ښایي چې دا د کوم ځای کې دی اډرس به درته هم ښایي خو اول درته دا وایم چې دا د هر نمبر نه راوباسي کوم زړی نمبر یې صرف د هغې راوباسي کوم چې 2020 نه مخکې چا راایستلی دي هغې نمبرو صرف ډیټا راوباسي هسې نه تاسو بیا په کمنټ کې وایئ چې دا خو فیک دی فیک نه دی دا د ډیرو نه راوباسي 70% موبایل نمبر چې کوم دی د هغې ډیټا تاسو له درکوي او دا 30% دا نه درکوي نو دا کومه طریقه ده په کومه طریقې معلومولی شو ښیم درته د دې لپاره زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته تاسو ته زما د موبایل سکرین دلته کې ښکاري تاسو خپل موبایل راواخلئ او لاړ شئ پلی سټور پکې کولاو کوئ کله چې تاسو پلی سټور کولاو کوئ کله چې تاسو پلی سټور کولاو کوئ نو تاسو پکې سرچ کوئ پاک سیم آنر ډیټیلز 2023 تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري دې ته په غور سره وګورئ پاک سیم آنر ډیټیلز 2023 کله چې دا تاسو سرچ کوئ دلته په دریم نمبر تاسو د اپلیکیشن ښکاري کېدای شي د ځینو موبایلو کې په دریم نمبر چا پکې په دویم نمبر راشي دا ځکه دا ښکته پورته ځي د پاکستان د جنډه چې پی ده او د نام او اډرس دا پې لیکلی او سیم کې معلومات دا یو تاسو ډاونلوډ کوئ د اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کوئ د ټونز والز انک د طرف نه دی د اپلیکیشن تاسو ته ښکاري د اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کوئ ما د مخکې نه ډاونلوډ کړی کله چې دا تاسو ډاونلوډ کوئ دې سره به مخکې مونږ څه کوو مخکې به مونږ دا کوو دا تاسو اوپن کوئ کله چې دا تاسو اوپن کوئ تاسو به دغه شی سپلیش سکرین راوړي کله تاسو دا سپلیش سکرین راوړي دلته کې درې بټنې دي سیم آنر ډیټیلز مور ایپس او شیر ایپس تاسو پرې سیم آنر ډیټیلز پرې باندې کلیک کوئ کله چې تاسو پرې باندې کلیک کوئ نو تاسو ډېر شي اپشنز نور راوړي ډېر شي بټن درته راوړي دلته لیکلی سیم چیکر فسټ سیم چیکر ټوینډ دا شنه ډېر شي بټنې تھرډ فورث او پرایویسي پالیسي تاسو به څه کوئ اول ځل خو تاسو پرې یو کې چیک کوئ سیم آنر سیم د ټول پیله خو تاسو پر یو کې چیک کړئ سیم چیکر فسټ که پرې کې تاسو ته شو نه شوه او دې نه پس تاسو بیا سیم چیکر ټوینډ پرې کې چیک کړئ که بیا هم چیک نه کوه دغه شیان دا څلور ډیټابیس دي څلور دي که پنځه ډیټابیس دي څلور پنځه ډیټابیس دي پرې ټولو کې تاسو چیک کړئ پرې ټولو کې به انشاءالله تاسو ته په یو کې خامخا میلاویږي د هغه سیم ډیټیلز نو زه ټول اول پرې فیله کې چیک کوم ما پرې باندې کلیک کوم ما ته دغه شان یوزر انټرفیس راوښتلو دلته تاسو لیکلی سرچ موبایل RCNIC نو تاسو د موبایل نمبر دلته کې انټر کړئ زه یو رینډم یو موبایل نمبر انټر کوم یا خپل انټر کوم ما خپل یو نمبر انټر کو کله زه خپل نمبر ما انټر کوم ما ته بس راوړئ دا زما د پلار په نوم باندې دی سرچ ډیټا باندې سرچ ډیټا باندې ما کلیک کوم ما ته بالکل نوم یې راته هم راوړو CNIC نمبر راته هم راوړو اډرس یې راته هم راوړله دغه شی تاسو دا چیک کولی شئ چې دا نمبر د چا په نوم دی که چېرته تاسو دا نمبر انټر کو او تاسو یې ډیټا راوانړېله نو تاسو بیا بیک راشئ کله چې بیک راشئ بیا دلته نور ډیټابیس دي دغه شی زه پر سیم چیکر تھرډ باندې کلیک کوم نو اوس دلته دا دی انټر CNIC اور موبایل نمبر دلته اوس زه انټر کوم بس په دې کې به زه انټر کوم دلته لیکلی دی سرچ وداوټ زیرو دلته به تاسو زیرو نه ورکوئ که زیرو مور کو بیا به ډیټا نه شو کوئ دلته تاسو پورې ریډ کوئ چې دلته تاسو ته څه میسج شو کوي دا شاید تاسو په څلورو ډیټابیسو کې سرچ وکړئ انشاءالله تاسو ته به ډیټا شو کی که بیا هم شو نشي نو تاسو نمبر به پرې شي بیا درته وایم چې دا صرف د 70% نمبرو ډیټا ورکوي تاسو په یو نمبر د ډیټا درنه کړي بل پکې چې کوي بل پکې چې کوي انشاءالله تاسو له به د یو خامخا درکړي نو دا وه نننۍ ویډیو دغه شی نور انفارمیټیو ویډیوز لپاره پیج ضرور فالو کړئ